بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د برق فزیک تاریخچه پخوانیو انسانانو هم د ساکن برق تاثیر لیدل، مګر د دې په ماهیت او حقیقت نه پوهېدل. مثلا کله به چې دوی خپل وړین کالي اغوستل نو د برېښنا جرقې به منځته راتلې. همدارنګه دوی په خپل ماحول کې داسې ډبرې پېژندلې چې کله به کوچنیو ټوټو ته نږدې شوې نو همدا کوچنۍ ټوټۍ به یې د ځان خواته جذبولې. رعد و برق یا الماسک یو له هغو پیښو څخه و چې د پخوانیو انسانانو د سخت ډار او ویرې سبب شوی و. کله به چې د اسمان په کنارو کې ورېځ پیدا شوه او باران به شروع شو نو په دغه وخت کې به دوی خاص او سخت اوازونه اورېدل او خاص ډول رڼا به یې لیدله. ځینې وخت به دغه رڼا له اسمان څخه په ځمکه په یوه نقطه لوېدله او یو سخت اواز به منځته راته. لنډه دا چې د هغه وخت خلک د الماسک په حقیقت نه پوهېدل او دا پیښه د طبیعت د ویرونکې پدیدې په توګه پېژندله، او حتی تر دې پورې چې د هغه وخت ځینو خلکو به خدایي سره منلې وه، که څه هم دوی د الماسک په څرنګوالي نه پوهېده، مګر ویل چې د الماسک په تولید کې ځمکه او اسمان دواړه برخه اخلي او دغه پدیده یې هېڅکله هم اور نه ده بللې. د علم له برکته دغه ډارونکې پدیده وپېژندل شوه او د هغې په حقیقت او ماهیت باندې علما پوه شول چې څنګه منځته راځي او څه شی دی د دې د تولید سبب ګرځي. پخوانیو یونانیانو د ساکن برق په اړه معلومات حاصل کړه او دا یې ویل چې د الماسک پیښه د ساکن برق څخه پرته نور څه نه دي او دغه وحشتناکه پدیده په یو داسې پدیدې بدله شوه چې نن ورځ د نړۍ ټول کارونه د همدې انرژۍ په اساس کار کوي او که له نړۍ څخه همدا انرژي قطع شي نو په تمدن کې به لوی انقلاب رامنځته شي. الکترون کلمه څنګه منځته راغله؟ کهربا د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله پخوا په شرقي ارمان کې یو قسم ډبرې وپېژندل شوې چې زیړ رنګ یې درلوده او د لمر د شعاع په مقابل کې د سرو زرو په څېر معلومېدې. نو له همدې امله هغوی ته د شمالي طلا نوم ورکړل شو. نوموړو ډبرو ځینې نور خصوصیات هم درلوده. یو له هغو څخه دا و چې کله به اور ته ولوېدې نو په روښانه لمبه به سوځېدلې چې همدې خاصیت ته کهربا وویل شوه. کهربا هغه ډبرې دي چې په اور کې په روښانه لمبه سره سوځي. د وخت په تېرېدو سره د کهربا څخه د ښکلا شیان جوړ شول لکه ږمنځ او داسې نور، او کهربا تجارتي اهمیت پیدا کړ. تاجرانو همدا کهربا د خرڅولو لپاره یونان ته انتقال کړه. د یونانیانو لخوا د تجربو په واسطه د کهربا نور خاصیتونه هم معلوم شول او هغه دا و چې کله کهربا په پشمي ټوټې سره مالش کړی شي جرقه پیدا کوي او د صوت د تولید سبب کیږي. همدارنګه په هغه ږمنځ چې د کهربا څخه جوړه شوې وي ویښتان ږمنځ شي نو دې جرقې اوازونه اورېدل کیږي او ویښتان د ږمنځې خواته جذبوي. او د هغه وخت خلکو دا فکر کوه چې په کهربا کې یو پټه قوه موجوده ده چې خدایي سرچینه لري او انسان له بدو ارواحو څخه ساتي. له همدې کبله د کهربا اهمیت نور هم زیات شو او یونانیانو کهربا ته نوره ښکلا ورکړه او هغې ته یې په یوناني ژبه کې د الکترون نوم ورکړ. د میلاد څخه 546 کاله وړاندې لومړی ځل لپاره د تالس په واسطه برق وپېژندل شو. په 1400 میلادي کال مشهور انګلیسي فزیکدان ویلیام ګلبرټ د لومړي ځل لپاره ټول جسمونه په دوو برخو ویشل. هغه جسمونه چې د کهربا خاصیت یې درلود د الکتریکي یا برقي جسمونو په نوم یاد کړل او هغه جسمونه چې د کهربا خاصیت یې نه درلود د غیر الکتریکي یا غیر برقي جسمونو په نوم یې یاد کړل. وروسته بیا معلومه شوه چې دا طبقه بندي کاملا سمه نه ده.
د برېښنا اهمیت. برېښنا د انسان په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري او د برېښنا په نشتوالي کې انسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. د تخنیک د عصر ټول کارونه او نننی تخنیکي لوی انقلاب د برېښنا په وسیله ترسره کېږي. انسان کولی شي چې یوازې د سویچ کولو په وسیله یو کار ترسره کړي. هغه کارونه چې د برېښنا په وسیله ترسره کېږي بې شماره دي چې د ځینو څخه یې په لنډ ډول نومونه یادوو. همداراز د برېښنا ګټې په لاندې توګه ارزیابي کوو. د برېښنایي انرژي ډېرو لرې ځایونو ته نږدې د نور د سرعت په برابر سرعت باندې انتقالېدلی شي. په اسانۍ سره د انرژۍ په نورو ډولونو لکه میخانیکي، حرارتي، نوري، مقناطیسي، فزیکي، همدارنګه کیمیاوي بدلیدلی شي. برېښنایي انرژي د مصرفونکو ترمنځ په اسانۍ ویشل کیدی شي او کار ترسره کیږي. د برېښنا دستګاه اداره اسانه پرته له لوږې، اواز او چټلۍ څخه ده او هم برېښنایي انرژي ډېره اقتصادي ده. دا وه د برېښنا یا د برق لنډه تاریخچه. اوس راځو ساکنه برېښنا، الکتروستاتیک یا ساکنه برېښنا. آیا کله مو د اوړي په موسم کې خپل پاک ویښتان په پلاستیکي ږمنځ سره ږمنځ کړي؟ که دا کار مو کړی نو څه شی مو مشاهده کړي؟ همدارنګه کله مو په یو فرش باندې له قدم وهلو وروسته له یو شي سره د نښلېدو په وخت کې جټکه حس کړې ده؟ تر لږ وروسته به ستاسو ځواب دا وي چې کله په پلاستیکي ږمنځ خپل ویښتان ږمنځ کړو نو ویښتان د ږمنځې خوا ته جذبېږي او همدارنګه کله چې په فرش قدم ووهو له قدم وهلو وروسته له یو شي سره د تماس په وخت کې یو قسم کوچنی جټکه حس کوو. د دې لپاره چې پوه شو چې دا پیښې څنګه منځته راځي نو باید د ساکنې برېښنا په اړه معلومات ترلاسه کړو او هغې په خصوصیاتو باندې ځان پوه کړو. خو څرنګه چې ساکنه برېښنا د اجسامو د داخلي جوړښت په اساس منځته راځي نو ښه ده چې د جسمونو د جوړښت اساسي واحد اتوم تر مطالعې لاندې ونیسو. د مثال په ډول دا یو اتوم دی، هسته کې پروتون او نیوترون لري. غیر چاپیره ورنه په مدارونو کې الکترونونه څرخیږي. کله چې د یو بل اتوم سره چې هغه په مدارونو کې الکترونونه لري وسولول شي، د یو اتوم څخه الکترونونه بل اتوم ته انتقالیږي. هغه الکترونونه چې د هستې د جذب قوه نسبت د بل اتوم ته کوچنی وي، دغه الکترون انتقالیږي دې اتوم ته. کله چې الکترون انتقال شي دې اتوم ته، دلته الکترونونه کمیږي، دغه اتومونه یا مواد مثبت چارجیږي او دا مواد منفي چارجیږي چې دا د اجسامو د چارجېدو باعث کیږي. په هوا کې څه شی د برېښنا سبب ګرځي؟ د بنجامین فرانکلین تر زمانې پورې برېښنا یو ډارونکی او هیبتناک شی و، خو بنجامین معتقد و چې الماسک د ساکنې برېښنا په پایله کې منځته راځي او هغه د تجربې په مرسته ثبوت کړه چې الماسک د ساکنې برېښنا څخه پرته بل شی نه دی. تالنده او برېښنا څنګه پیدا کیږي؟ بادونه او باران او هوا کتلې پورې وهي او یو بل ته یې نږدې کوي. د هوا یا باران کتلې یا الکترون اخلي او یا یې له لاسه ورکوي. د مثال په ډول دا د وریځې یوه لویه کتله ده، دا د بلې وریځې یوه لویه کتله ده. کله چې دا یو پر بل سره وسولېږي د یوې وریځې نه الکترونونه راځي بلې وریځې ته. کله چې دا الکترونونه راشي دا اجسام چارجیږي، پورته وریځ مثبت چارجیږي او ښکته منفي چارجیږي. دا چارج بیا ځمکې ته په ډېر سرعت سره راځي.
په لاره باندې د هوا د اتومونو سره ټکر له امله غږ پیدا کوي او هم برېښنا پیدا کوي چې دې ته الماسک یا تندر وایي. برقی چارج او برقی قوه. هغه کومه قوه ده چې الکترون د هستې په نږدېوالي کې ساتي. دا قوه د الکترونونو او هستې د پروتونونو په منځ کې د جاذبې قوه ده چې د برقي قوې په نامه یادېږي. برقي قوه نه یوازې الکترونونه د اتوم په داخل کې ساتي بلکې اتومونه په مالیکولونو او کرسټلونو کې هم ساتي. په همدې ډول دا قانون په پراخه پیمانه په مایکروسکوپي ساختمانونو، په یوه ډبره، په یوه ونه، د انسان بدن او د کائناتو په ټولو جسمونو باندې هم رعایت کیږي. په ورځني ژوندانه کې ټولې قوې لکه د یوې دروازې تړل خلاصول، د یو لیفټ د مزي کش، د اوبو فشار واردول د کښتۍ د حرکت په مقابل کې د اتومونو د قوې څخه پرته بل شی نه دی. زموږ چاپیریال هم د برقي قوې تر تاثیر لاندې واقع دی. دا برقي قوې د الکتروستاتیکي قوو په نوم یادېږي. برقي قوه په لومړي ځل د اصطکاک یا مخلو په اثر کشف شوې وه. په لرغوني یونان کې د تجربې په اساس ښودلې وه کله چې کهربا ډبره د یو وړین جسم سره وموښل چې دا ډبره کولی شي کوچني او سپک ذرات ځان ته جذب کړي. برق څه شی دی؟ یا برېښنا. اصل کې دا ساکنه برېښنا ده. په یو جسم کې د الکترونونو زیاتوالی یا کموالی ته برق وایي. په دې حالت کې ټول جسمونه د برق له حیثه خنثی دي مګر په لاندې طریقو برقي کیدلی شي. اول د مخلو طریقه چې لږ مخکې تشریح شوه، یعنی یو جسم د بل جسم سره چې وموښل شي دلته د مخلو له امله حرارتي انرژي رامنځته کیږي. دغه حرارتي انرژي په د اتوم په الکترونونو باندې تاثیر غورځوي، دوی حرکي انرژي زیاتوي. کله چې د الکترونونو حرکي انرژي زیاته شي بیا هغه الکترونونه چې د اتوم د هستې د جذب قوه یا د دې پروتونونو د جذب قوه نسبتاً د دویم جسم د جذب قوې ته کمه وي، دا الکترون دې نه ازادېږي او دا بلې ځان ته جذبوي. په دې ډول د پروتونونو تعداد نظر الکترونونو تعداد ته په دې جسم کې زیات دی نو دا مثبت چارجېږي او دغه د الکترونونو تعداد نظر پروتون ته زیات دی منفي چارجېږي. دا و د مخلو په طریقه د جسمونو چارجول. دوهم د تماس طریقه ده. د تماس په طریقه کې که چېرته یو جسم چارج شوی جسم، مثلا دا یو جسم د مثبت چارج شوی، یو جسم ته چې خنثی دی د چارج له امله، یعنی منفي او مثبت چارجونه خپل منځ کې سره مساوي دي، وصل کو ورسره تماس په صورت کې کړو، دې نه ځینې الکترونونه یا منفي چارج د چارج شوي جسم ته راځي او د مثبت چارج شوي جسم نه مثبت هلته ځي. په دې ترتیب په دغه چې د منفي چارج او د مثبت چارج په جسم کې مساوي دی، منفي چارج کمیږي، مثبت چارج پورته ځي ځکه د چارج شوي جسم نه مثبت چارج اخلي او منفي چارج ښکته راځي. په دې ترتیب مثبت او منفي کې فرق واقع کېږي چارجونو کې. نو دغه خنثی جسم د تماس له لارې چې بیرته یې ورنه لرې کړو دغه چارج شوی جسم مثبت چارجېږي. که چېرته دا منفي چارج شوي بیا منفي پورته ځي
که چېرته جسم منفي چارج داره جسم یو خنثی جسم سره وصل کو نو بیا منفي ورته راځي مثبت ورنه اخلي منفي چارج پورته ځي او مثبت چارج ښکته راځي چې دا جسم بیا منفي چارجېږي د تماس له لارې ځکه هم نوع چارجونه یو بل دفع کوي او مختلف النوع چارجونه یو بل جذبوي بله د جسمونو د چارجولو طریقه د القا طریقه ده د القا د عملیې په طریقه د مثال په ډول دا یو جسم دی په دې کې مثبت 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 او منفي چارجونه خپل منځ کې سره مساوي دي یو چارجدار جسم دې ته نږدې راوړو د مثال په ډول مثبت چارجدار جسم کله چې ورته نږدې راوړو د همنوع چارجونو د جذب د همنوع چارجونو د دفع قوه او د مختلف النوع چارجونو د جذب د قوې له امله په دغه جسم چې د چارج له امله خنثی د تغییر راځي یعنی قطبیت پیدا کوي مثبت د منفي ورته ځان ته راجذبوي او مثبت دفع کوي دا شکل ځان ته غوره کوي کله چې دا شکل غوره کړي دې موږ که دا یو طرف د ځمکې سره وصل کو ځمکې خاصیت دا ده چې چارج خنثی کوي دې نه مثبت راځي ځمکې ته کله چې ځمکې ته راغله دا جسم به دغه چارجداره جسم به دوی سره نږدې پرېږدو دا به قطع کو او دا به ورڅخه لرې کو په دې ترتیب د دې جسم منفي چارج ثابت پاتې کیږي خو مثبت چارج یې کمیږي نو دا جسم منفي چارجېږي دا وه د القا په طریقه الکتروستاتیکي قوه یا د کولم قانون به راتلونکي درس کې وایو